أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. د پښتونخوا پېښور کې خلکو ته وړیا روژه ماتي. د پېښور په رینګ روډ کې خلکو ته د رضاکارانو یوه ډله له تېرو کلونو راهیسې د سړک په غاړه خلکو ته وړیا روژه ماتي جوړوي. دا نه دولتي اداره د ما یا مور په نوم خیریه بنسټ دی چې بېوزله خلکو او مسافرو لپاره وړیا روژه ماتي برابروي. د دغه خیریه بنسټ مشر شاکر افریدی وایي د تېرو کلونو راهیسې په هر روژه کې د بېوزله خلکو مرستې کوي، خو سږ کال بدو اقتصادي حالاتو د لاسه د خلکو شمیره ډیره زیاته سوې. هغه وایي هره ورځ شاوخوا 300 بېوزله کسان دلته روژه ماتي کوي. دا براچیري خلک زیات شوي دي. روزانه ته به اوس وګورې دا 399 300 300 400 پورې کسان راځي او دلته دا افطار کوي زړګیه. ماشاءالله په زرونو خلک راځي او په سوونو دلته افطار کوي او د خلکو په تعاون باندې دا دسترخوان روان دی. یو بل ځوان چې ضیاء الله نومیږي دلته د رضاکار په حیث کار کوي. هغه ته دغه خدمت کول خوند ورکوي. جی بس الله رضا لپاره بس روژه یې بل او په دې ځای کې خدمت وکړو زړه له لږ سکون میلاو شي هغه ښه کار دی. فرق پکې محسوسېږي دې ځای کې به داسې وي چې د عوامو خدمت کوو د خلکو خدمت کوو خدمت باندې چې کوم دی الله میلوي او خدمت چې کوم دی ډېر ثواب بل روژه یې او خلکو خدمت. له بنو څخه راغلی بابا علي جان وایي مریض مې روغتون کې داخل کړی دی. زه دلته روژه مات ته راځم ځکه بهر یې نشو کولی او غریبي ده. ابراهیم هم هره ورځ روژه مات لپاره دلته راځي او وایي ډوډۍ هر څه سته. زما په شان غریب بل ځای کې روژه ماتې نشي کولی ځکه ګرانې ده. زه د بلو نه راغلی بیمار مې راوسته د هغې کینسر هغه مې اوس ولیکو او زه جومات ته کېناستم. د دې نه ماته هر څیز میلویږي. نن څویمه ورځ ده چې زه د دې سړي سره روژې ماتې کوم. ته راشو مزدوري کوي وکړو که نه روژه ماتې وکړو بیا دلته نه ځو. په دې خلکو د الله رحم ډېر 700-800 روپۍ خو راځي 1200 ډېر ګران دي هوټلو کې. کم نه کم روژه ماته کې 600 روپۍ راځي. 600 د مزدور دیاړي نه ده موږ مزدوران یو کورونه هم دي سره. د پېښور په مختلفو سیمو کې به مخکې کلونه په ډیرو ځایونو کې وړیا روژه ماتې ول، خو سږ کال بدو اقتصادي حالاتو د لاسه دغه رمضان دسترخوان یا وړیا روژه ماتی ډیر کم لیدل کیږي.